یو حدیث ته امام احمد بن حنبل رحمه الله راوړی او پای کې رسول صلی الله علیه وسلم ایاکم ومحقرات الذنوب وی ځان ساتئ د هغه ګناهونو نه چې خلک ورته په سپک نظر ګوري. ولې فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه. دا ګناهونه را جمع شي سړی تباه وکړي. کله نه کله سړی معمولي ګناه کوي خو د معمولي ګناه ته چې سپک وکړو دغه معمولي ګناه به تباه کوي او به څنګه تباه کوي. ګناه وړی کله نه کله د وړی ګناه نه غټه جوړیږي چې کله په همیشواله انسان وکړي. دوی به د دې نه غټه جوړېدی شي چې کله ورته ته سره د ګناه په نظر نه ګوري. نو دا غرونه د کاڼو نه جوړ شي یو کاڼی را جمع کوه غر به ترې جوړ شي. ګناهونه واړه واړه کوه غر به ترې جوړ شي غر لاندې به راشي تباه به شي. دا غټ مرض دی چې تو ته د ګناه هسې دومره غټه ګناه خو نه ده. دا ستا دا خبره چې دا غټه ګناه نه دې دله څه دا غټه ګناه ترې جوړېږي ځکه چې دا به دمه راجمع شي ټول. یو حدیث کې دا راځي چې مؤمن خپلې ګناه ته داسې ګوري لکه دی چې د غره په ویښ کې ناست وي یېرېږي چې دا غر به پرې راولېږي. مؤمن خپلې ګناه ته په دې نظر ګوري. او چې کوم فاسق او فاجر انسان نو هغه اته د ګناه داسې ښکاري چې په پوزه باندې مچ کېناستو د لرې کو بس دغه ورته ګناه ښکاري. نو یو فایده دې ځکه مخې ته راغله یاد یې ساتئ. الله وایي ګناهونو راګیر کو دا ګناهونه به دې راګیر کړي بیا به ترې ورته ګران شي. دې سړي له الله سبحانه وتعالی توفیق هم نه ورکوي توبې. بل دا ګناهونه چې ډېر شي دا زړه تور شي زنګ شي دا خبره موږ سره مخکې تېره شوې. او چې کله دا زړه تک تور شو پوره او راغونډ شي او زنګ شي نو دې داسې الټه شي لکه ته چې یو ګیلاس سره والی الټه یې کېږي. نو دا ګیلاس چې تا الټه کېښود بره طرف ته وله کته کو کته دې وله بره کو دا شان ستا دا زړه شو. دینداري به تا ته بېدیني ښکاري او بېدیني به تا ته بیا دینداري ښکاري. ښه ته به بد وی او بد ته به ښه وی. د الله او د الله د رسول سره محبت ابله ته بد ښکاري او د اهل فسق او فجور او د دنیا پرستو سره محبت دا بله ته ښه ښکاري. لکه چلته زړه الټه شي چې زړه الټه شو هر څه الټه شو که نه. نو دا ګناهونه معمولي خبره مه ګڼئ. که چېرته ګناه وشي انسان کمزوری ګناهونه ترې کېږي ګناه وشوه نو سمدست بیا توبه وباسئ چې الله د زړه نه هغه داغ پاک کړي. او بله دا چې کله ته ګناه ته په غټ نظر ګورې نو نه به یې کوې دا غټه فایده ده. کله ته دا وایي چې دا مړه داسې ګناه ده بیا به یې کوې چې د څه ټکي سره سړی زړور شي په دې ګناه. خو چې کله ستا په زړه کې دی چې دا ګناه غټه ده نو بیا به د ګناه ته نه کوې. ځکه دا یو ناشنا خبره یاده ساتئ مشهوره خبره دا ده وایي دې ته مه ګوره چې دا ګناه وړه ده او که غټه ده خو دې ته وګوره د څومره غټ رب نافرماني کوي. دا پرېږده ګناه غټه ده که وړه ده خو دې ته وګوره څومره لوی رب تا ته ویلي دا کار مه کوه ته یې کوې او څومره لوی رب تا ته ویلي دا کار وکړه او ته یې نه کوې. دې خبرې ته سوچ پکار دی. الله سبحانه وتعالی موږ د ګناهونو نه ساتي. دا سړی ګناهونو راګیر کړی و ګناهونو راګیر کړو په هغه ګناهونو کې څه شو مړ شو. او دا سړی چې کوم د ګناهونو سره عادت شي او ګناهونه یې راګیر کړي د آخره خاتمه په دې ګناهونو باندې کېږي ځکه چې د هغې سره عادت شوی هغې راګیر کړی هر طرف. نو داسې کسان دي چې په زنکدن کې د کفر او د شرک خبرې کوي. داسې کسانو واقعات تیر شوي دي او تیریږي چې هغوی د زنکدن په ټیم کې د ګناه کولو ارمان کوي. اوس کې چې د ګناهونو د هر طرف راګیر کړی نو دغه ټیم کې د ګناهونو دا سړی کلمې ته هم پرې نښو. د ګناهونو ګوډې غټ زور یې چې معمولي خبره نه. کله نه کله به ستا په زړه کې ګوره ښه په خیر دی چې زه به دا پلانې عبادت کوم خو به یې نه کړي
د ګناهونو راټینګ کړی اراده دې وکړه چې کومه خو هلته شیطان او ګناهونه په تا دومره زورور شوي دي چې ته هغه عبادت ته پرې نه ښودې څه نه څه بانه دې په زړه کې راله او هغه عبادت دې څه کو پرېږدې ښه مثال منزله ځمه زه بیا به وکړي کور کې به وکړي پلاني سره به جمع یو ځای وکړي پلاني سره هغه عبادت به د باندې پاتې کړي ګناهونو اثرات دي درس لزمه اراده دې کړې وي درس له به ځم قرآن به اورم تفسیر به اورم سبا به لاړ شي نن وده شه نن طبیعت تیم ټیک نه دی دا درس ورته بیا م اورېدی شي دا خو په انټرنیټ ومي او دا خو پلاني ځای کې مې او پلاني ځای کې مې هسې دومره اهم خو نه دی یو پر موږ رېدلی دا خو زه ځان له تفسیر هم اخیستی شم کتاب د هغې نه به ویم او داسې خبرې به دې ذهن ته راځي هغه درس به د باندې پاتې کړي نن خو د باندې لږ زورو پاتې کړو ځکه چې اوله ورځ وه سبا له بیا اسان دي ستا پاتې کول بیا به ورته معمولي یو خبر راواچوي پاتې به شي بیا به یو وخت داسې راشي چې هېڅ ضرورت نشته چې تا پاتې کړي ته په خپله هغه ګناه باندې دومره عادت شوی چې د خپل ځان نه یې کوې نو د ګناهونو ډېر بد اثر یې ګورې چې معمولي خبر نه چې ما ګناه وکړو خبره ختمه شو ډېر خلک دي الله سبحانه وتعالی ولې د یو مونځ توفیق نه ورکوي د توبې توفیق او د عمرې توفیق ولا نه ورکوي د حج ولا نه ورکوي په دې ملک کې به یې دلته به قسمه قسم مزدوریانې کوي ښه پیسې لګوي د اقامې دپاره ویزې دپاره عمرې له نشي تللی اراده مو کي ځمه خو نشي تللی حج به په کلونو دې ملک کې پروت دی حج نشي کولی یو خو هغه سړی طاقت نه کړي جدا مسله هغه لږ دي او هغه چې ګناهونه نه پرېږدي د عبادت او رب العالمین هم غني ذات دی ګورې الله سبحانه وتعالی یې څه نه چې بس زموږ د عبادتونو د ضرورت لري ته پکې اخوا دې خواکې سر تاوی راتاوی د سره یې کوم زه دا خو د الله دین دی څوک یې د سینې سره لګوي د دین د سینې سره ولګوي چې څوک یې د خپلې سینې نه لرې کوي د دین به ولم د کور کې اخوا به غوزار کړي دین چا اسلام ما هغه اسلام دی چې د ابوبکر صدیق او عمر بن خطاب او عثمان بن عفان او علي بن ابي طالب رضی الله عنه اجمعین د دوی په زمانه کې اسلام ما هغه اسلام دی کوم چې د خالد بن ولید رضی الله عنه په زمانه کې او اسلام ما هغه اسلام دی کوم چې د حمزه رضی الله عنه په زمانه کې داسې وایم موت د کار نه یو اسلام عزت دی او یې به د قیامت پورې ځکه دا خبرې د الله دي خبرې د پیغمبر دي خبرې د الله خبرې د پیغمبر دا چېرته بې عزته کي دا چې د کمزوري کي نه خو هغه چا چې د ذمواري اخیستې ده هغه کمزوري شوي دي نو دا زما خبره او نصیحت او ما خبرې اوږدې کړې ځکه چې دا مسله اهمه او د یاده ساتي او په زړه یې ولیکئ د ګناهونو د لاسه به الله سبحانه تعالی توفیق نه درکوي د عبادت او د ګناهونو د لاسه به دا خلک تا سره بغض کوي دا خلک به د عزت نه کوي بې عزته به شي هر قسمه مصیبت به د باندې راشي سلفو به دا خبره کوله وي کله چې موږ کور ته ورننوځو او ښځې به را سره په ښه اخلاق خبرې نه کولې نو موږ به زموږ نه څه ګناه شوې ده ځکه چې د دې په زړه کې هغه قدر چې دی هغه کم شوی دی چې کم شوی دی الله ته به سپک شوی وه نو بیا به کېناستو سوچ به یې کوو چې ما نه کومه ګناه شوې ده او څه ټایم شوې ده دومره معمولي خبره چې ښځه ورسره بد اخلاقي وکړي بچي بد اخلاقي وکړي په دې سړي کې څه چلي بیا وما ربك بظلام للعبید الله چا سره ظلم نه کوي الله دې موږ د ګناهونو نه او د ګناهونو د انجام نه دې الله موږ بد ساتي زما یو بیان دی په دې عنوان باندې د ګناه اثرات په فرد او په معاشره باندې هغه واورئ په کې ما هغه اثرات ذکر کړي چې د ګناهونو د لاسه یو فرد په دې طریقې سره تباه شي او معاشره داسې تباه کېږي